د تابعینو په زمانه کې یوه ښځه وه غاسله. غاسله هغې زنانه ته وایي چې کله کومه ښځه مړه شي دا ورته غسل ورکوي، هغې زنانه ته غاسله وایي. نو دا په کلي کې مخکې مشهوره وه، یو زنانه وه مشهوره وه پکې، هغه غاسله وه، خلکو ښځو ته بیا غسل ورکاوه. نو یوه ښځه مړه شوله د تابعینو په زمانه کې. کله چې مړه شوله دغه زنانه یې ورته راوغوښتله چې راځه زمونږ دې زنانه ته غسل ورکړه. هسې راله نورې زنانه ورسره کومک شولې. په دغه غسل په دوران کې دا ښځه نورو ښځو ته وایي داسې وه دا فاحشه ښځه وه او یارباشه وه، یاران یې ساتل او په دې ورون باندې زده که نه داسې دا زنانه ووله، دا کومه زنانه چې په تخته باندې پرته وه دا مړه شوې شوه. وایي څومره زناګانې به دې کړي. دې ښځې ته یې وویل څنګه چې دا خبره وکړله د غاسلې ښځې لاس د مړې دا کومه ښځه چې مړه شوې د دې د ورون پورې کلک ونښت، جلا کېدو ترېنه نه کلک ورپورې ونښت. نو په دې دوران کې نورو ښځو د غاسلې ښځې چغې کړلې چې وایي لاس مې دا وایي څه وشو نه جلا کېږي. نو هغلته چې څومره خلک وو عالمانو ډېر ټول لخوا ورکړه مسئلې حل او باسي چې مسله پېښه شوې ده د غاسلې ښځې لاس د مړې پورې نښتلی، څه وکړو؟ نو علما کرام دوه ډلې شو. یوې ډلې ویل چې داسې کار به وکړو د غاسلې ښځې لاس به په دې مړوند کې پرېږدو، دا به پرېږدو د هغې نه بعد به بیا دا لاس د دې ښځې سره ښخ کړو، ځکه بله چاره نه کېږي چې هر څومره راکش کوې نه جلا کېږي. څه وکړو؟ هغه د غاسلې کورنۍ چې وه خپل خپلوان چې وویل خیرت خو به وي د مونږ زنانه دې راځي ستاسو زنانو ته د غسل هم ورکوي او تاسو ورته په صله کې او په بدله کې دا بدله ورکوئ چې تاسو اوس د هغې لاس پرې کوئ، امکان نه لري، دا مونږ نه شو منلی، دا خو ظلم ده. خو بس لاس پرې ښودلې ونه کړل. وایي بلې ډلې علما کرامو بیا به داسې کار وکړو د ښځې دا د ورون غوښه به ورسره پرېږدو او دا به سیده که نه بیا راجلا کړو نوره ښځه به ښخه کړو. وایي نه کوم د مړې کورنۍ خلک چې وکړو دا خو د مونږ دپاره بېعزتي ده، ځکه دا خو عورت ده، دا خو مونږ نه کوو. نو په دې دوران کې دا جنجال 3 ورځې علما کرام فرمایي دا مړی پروت په تخته باندې، ځکه لاس ترې نه جلا کېده، هر څومره کوشش یې خلکو وکړه خو لاس نه جلا کېدو. امام شافعي رحمه الله په کوفه کې اوسېدو، هغه پسې خلک ولېږل او امام شافعي صاحب هلته قاضي مو، قاضي القضات هم و عالم هم ډېر لوی علم الله جل جلاله ورکړی. دا امام شافعي رحمه الله علما کرام فرمایي په 14 کلنۍ کې مفتي و، دومره علم الله تعالی ورکړی، ډېر لوی مجتهد عالم. نو امام شافعي رحمه الله د دې قصې نه خبر کړو چې دغسې د یو غاسلې ښځې لاس د ښځې د ورون پورې نښتلی، څه وکړو؟ نو امام شافعي رحمه الله ورته زه د نږدې نه درځم او په خپله دا حالات ګورم چې پېښه څه شوې. امام شافعي رحمه الله چې کله رارسېږي ګوري نو ټول هغه حالات یې وڅېړل، بیا د غاسلې ښځې نه پوښتنه کوي، ورته وایي چې کله تا غسل ورکوه په دغه وخت کې تا خو څه کلمات څه خبرې خو به دې نه یې کړې چې خو به دې ویلې نه وي. نو دې ښځې سوچ وکړو یو څو خبرې مې وکړې، و څه شی دې ویل؟ وایي دومره مې ویل چې دا فاحشه وه، بدکاره وه او په دې ورون مې داسې ټپ ورکړو ما چې څومره زناګانې به دې کړي، فقط دغه یوه خبره مې کړې ده، نور مې شی نه دي ویلي. هغې ورته ویل وایي تا دا په خپلو سترګو باندې لیدلې چې زنا یې کړې؟ وایي نه خپلو سترګو خو مې نه دي لیدلې. ګواهان لرې چې زنا یې کړې؟ وایي نه ګواهان هم نه لرم. وایي نو څنګه دې ورته دا لقب ورته وویل چې تا زنا کړې ده؟ وایي یو ورځ دا په دروازه کې ولاړه وه او بیرون یې راکتله، د دروازې مخې ته یې سړی تېر شو، کمال کېدی چې دا یې یار وي، دا یې ملګری، په دې وجې نه ما ورته وویل. وایي نه تا پې تهمت لګولی، وایي دا خو په شریعت کې دا خو دلیل نه ده، تا پې تهمت لګولی او زه قاضي یم، زه دا اجازت لرم او په شریعت کې څوک په بل چا باندې په پاک مسلمان باندې تهمت ولګوي که هغه مړی که ژوندی دلته به 80 دورې ورکولی شي که شواهد یې را نه وړل او دلیل یې پېښ نه کړو، نو 80 دورې به ورکول کېږي. تا سره نه دلیل شته نه دې په خپلو سترګو لیدلی دی، تا ته به اوس 80 دورې درکوم. نو 80 دورې ورته شروع کړې، د پردې نه دې خوا یوه دوه تر 80 پورې چې رسېږي د ښځې لاس د غاسلې ښځې نه خوشې شو. په دغه دوران کې امام شافعي رحمه الله بیا ټولو خلکو ته تقریر کوي، ټولو خلکو واورئ ګور دا د الله جل جلاله قانون ده، څوک چې په یو پاک مسلمان باندې تهمت ولګوي نو الله تعالی ورته په دنیا کې هم سزا ورکوي. ذلک لهم خزي فی الدنیا، دا شرمندګي ده په دنیا کې د دوی دپاره، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او په آخرت کې خو لوی عذاب ده ورته. دا خو دنیا شرمندګي وه او د آخرت عذاب خو لا لوی ده چې هغه به الله عذاب ورکوي.